شهسوار ته د کریم صادق عجب جواب. څه یې ویلي؟ سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو پخیر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق وایي که چیرې سندرغاړی شهسوار د اقتصادي ستونزو له کبله د تبلیغ لار پرېږدي او سندرې ویل بیا غواړي، نو دی تیار دی چې د میاشتې ورته 100,000 کالدارې د الله تعالی د رضا لپاره برابرې کړي. کریم صادق دغه اعلان د خپل ورور تاج ملک علم یو پوسټ ته په کومنټ کې کړی دی. هغه لیکلي که چیرې رښتیا هم شهسوار اقتصادي مشکلات لري او غواړي له همدې امله د تبلیغ لار پرېږدي، نو دی به ورته هره میاشت د الله د رضا لپاره 100,000 کالدارې برابرې کړي، څو لږه ګزاره پرې وکړي. د سندرغاړي شهسوار د تازه څرګندونو وروسته کریم صادق د تاج ملک علم دې پوسټ ته په جواب کې هره میاشت د 100,000 کالدارو ورکولو اعلان کړی دی. شهسوار پرون په یوه ویډیو پیغام کې اعلان وکړ چې نوموړي نږدې 2 کاله د تبلیغ په لاره کې خپل ژوند تیر کړ، خو داسې څوک پیدا نشو چې له هغه د روان ژوند په اړه وپوښتي، نو له همدې اقتصادي ستونزو له کبله غواړي بیرته د موسیقۍ ډګر ته راووځي.